زما خو لومبه ګیله چې کم د خپل معاشره نه ده، یعنی زه به عیسایت نه څه ګیله وکم، زه به یهودیت نه څه ګیله وکم، زه به دا ووایم چې په نن په زمون په معاشره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو چې څومره سپکاوی کېږي نو زه به ګیله چې کم دی د یهودیت نه وکم، د عیسایت نه وکم، خو چې زه خپلې معاشرې ته وګورم نه په ژړا شم، زه د خپلې معاشرې نوجوان ته وګورم په ژړا شم، زه د خپل معاشرې مشر ته وګورم نه په ژړا شم. جو درد دیا ہے اپنوں نے دیا ہے غیروں سے گلا کون کرے گا، جو زخم دیا ہے پھولوں نے دیا ہے کانٹوں سے گلا کون کرے گا. زبر چې کوم در هغه نه ګیله وکم چې هغوی لګي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي کوي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال خاکی جوړي، خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل چهره مبارکه چې په کم رنگ کې مونږ ته الله را کړی ده، هغه چهره چې کم د ګستاخي نن زما پر وطن کیږي، د مخ مبارک دغه چې کم نو څنګه په مخ باندې چې چاړه راخلې شي او ګیره وخرولې شي، دې ته تسوي دا پیغمبر د سنتو قاتل نه دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت ذبح نه کړل. نو زه حیران لکه خپه په دې من خپل معاشره نه چې یو خو يهود په ما پورې خان دي، محمد رسول الله په خپل روزه کې خبرې چې يهود را پورې خان دي، عیسایت خان دي، زمان نوجوان نسل هغه لګیا دی زما د سنت طریقې مذاق وړاوي، نو بین الاقوام خو لګیا دی زما حبیب خپه کوي، زما محبوب خپه کوي، د دوانو جهانو سردار خپه کوي، خپل معاشره لګیا ده د دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه کوي. زما نوجوان نسل ته، زما معاشري وال ته، زما خپل مشران ته درخواست داري چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کوم ادا خوشاليږي چې هغه اپنو، دا دفاع ده، بیا زما لاس ونه رسي الته او چې هغه سکی زبا هغه شان، یعنی کافر اولګي زما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کارټونی مثال جوړ کو، هغه کارټون جوړ کو، زه لګیام د پیغمبر علیه السلام چهره نه برداشت کوم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه برداشت کوم نه، یعنی زه مخ چې کم د حق انګريز په شان جوړم چې چم پیغمبر په کارټون جوړي، زه دغه په خلاف پولی نه لګم چې ته کارټون جوړې، زبر چهره د محمد رسول الله پرنګ کرم کوم، زبر امام الانبیاء رنگ اپنام ته د سیوا زبستا چې کم دي نن زه چې کم دي زما نوجوان نسل چې انګريز څنګه قدم اخلي، سر انګريز جوړ کو 2 لمبر د 2 لمبر جوړي، وي سر کې مال چې کم دي 6 لمبر سر کې چې بیا په ګیره کې چې کم دي مال سټایلونه ساس کا، سټایلیش ګیره ساز کړه، سټایلیش ګیره، نو خدای ته وګور بیا خو ته ګیره مو وایا، بیا خو د پیغمبر سنت طریقه باندې مباله. نو الله تعالی دې چې کم دي زمون نوجوان نسل ته، زمون دی رونو ته الله د هدایت لارې کولاو کې، زمون رونه دي، زمون د سترګو خلاګانی زینتونه دي، الله تعالی دې خاد او آباد